اسلامي امارت ټول هیواد کې پر غاز د تیلو پمپ سټیشنونو او هوټلونو لګیدلې مالیه کې د پام وړ کموالی راوست. دا تازه پریکړه د اسلامي امارت د مشرتابه مولا هیبت الله خونزاده د فرمان له مخې شوې چې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او مالیه وزارت د عوایدو مرستیال مولا عبدالقاهر حاجي ادریس لخوا د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز کې اعلان شوه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي د دغه پریکړې له مخې به د تیلو او غازو پمپ سټیشنونه له دې وروسته په هر لیټر باندې 0.3 افغاني مالیه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې دغه مالیه 0.6 افغانۍ وه. افغانستان خواهان سهولت و خدمت برای ملت شریف افغانستان است. مخصوصا تاجرا و همه کسب و کارهایی که مصروف خدمت هستند در کشور، همیشه امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد که در عرصه‌های مختلف برای شما تسهیلات ارائه گردد. د مالیې وزارت د عوایدو مرستیال مولا عبدالقاهر حاجي ادریس بیا د هوټلونو او رستورانټونو مالکینو ته ښه زیری درلود. نوموړي وویل وروسته له دې به ټول هوټلونه او رستورانټونه په 2 سلنه انتفاعي مالیه ورکولو مکلف وي. وړاندې له دې هم هغه هوټلونه چې په یوه روبا کې یې تر 250,000 افغانیو لږ پلور درلود په 2 سلنه او تر دې زیات پلور درلودونکي هوټلونه او رستورانټونه په 15 سلنه مالیه ورکولو مکلف ول. افغانستان د اسلامي امارت کلی پالیسي او تګلاره د خپل ملت او ولس سره پر شفقت او مهرباني ولاړه ده. د نن ورځې غونډه چې اوس موږ او تاسو سره راټول سوي یو د مالیې وزارت په وړاندیز او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم او هدایت پر اساس د مالیاتو په برخه کې د 2 نویو رامنځته شویو کمښتونو په اړه ده چې یو یې د غاز او تیل پمپ سټیشنونو د ثابتې مالیې او بل یې د رستورانټونو د انتفاعي مالیې په برخه کې دي. د یادونې وړ ده تر دې د مخه مالیې وزارت د کوچني اصنافو ثابته مالیه هم معاف کړې وه. تازه یاد وزارت وایي چې کوښښ کوي افغان پانګوالو او سوداګرو ته د پام وړ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.